السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زما محترم و عزتمندو، دا د رمضان مبارک میاشت شروع ده. د هغه میاشت ده چې د ځان سره د الله جل جلاله ډیر رحمتونه او برکتونه راوړي. د هغه میاشت ده چې کله راشي د جنت دروازې پکې خلاصیږي او د دوزخ دروازې پکې بندیږي او شیطانان پکې تړلی شي. د هغه میاشت ده چې اولنۍ 10 ورځې د رحمت ورځې دي. زما محترمو عزتمندو، نن به مونږ یو ښکلی روحاني عمل په اړه خبره وکړو. دا عمل د قرآن کریم یو لوی آیات سره تړاو لري او د رمضان د رحمت اولنۍ 10 ورځو سره هم. هغه عمل دا دی: د روژه ماتې په وخت دا آیات د سوره انبیا 107 نمبر آیات، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اویا ځلې ویل دي. د روژه ماتې وخت ډیر مهم وخت دی. د هغه وخت دی چې روژهدار د الله جل جلاله نه دعا وغواړي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایلی دي چې روژهدار دعا د روژه ماتې په وخت نه رد کیږي او په رمضان کې د هرې نیکۍ اجر څو چنده سیوا کیږي. ځینې روایاتو کې راځي چې په رمضان کې د فرض و عبادت اجر تر 80 فرضونو پورې رسیږي. لکه موږ د رمضان د رحمت په اولنۍ 10 ورځو کې د روژه ماتې په مبارکو شپو کې دا آیات ووایو، نو دا داسې ده لکه موږ چې د الله جل جلاله نه رحمت وغواړو او دا هم اقرار کوو پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د ټول عالم د پاره رحمت دی. دا آیات یوازې یو لقب نه دی، بلکې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د راتګ هدف بیانوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم ټول نړۍ ته رحمت و. دا رحمت یوازې مسلمانانو ته نه، بلکې ټولو انسانانو او ټولو مخلوقات پکې شامل دي. رسول الله صلی الله علیه وسلم جون د مهربانۍ نه ډکو. کله چې د هغوی تره وفات شو، هغوی ډیر غمجن شول. کله چې طائف کې خلکو پرې کاڼي وویشتل، هغوی د پاره بددعا ونه کړه. فرشتو اجازت وغوښته چې هغوی ته سزا ورکړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل کیدای شي چې دوی له الله اولادونه مسلمانان پیدا کړي. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم حتی حیواناتو هم رحم وکړو. کله به کوم حیوان په تکلیف کې ولیده نو په هغوی به رحم کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم لوی رحمتو. مفسرینو د دې آیات څو معنی بیان کړي دي. یو دا چې رسول الله صلی الله علیه وسلم په خپل رحمت دی، دویمه دا چې هغوی تعلیمات رحمت دي، او دریمه دا چې د هغوی راتګ د امت لپاره د عذاب نه حفاظت دی. الله جل جلاله فرمایي الله به دوی ته عذاب ور نه کړي تر څو چې ته دوی په منځ کې تاسو یې. کله چې موږ دا آیات لولو او وایو نو موږ د دې لوی رحمت اعتراف کوو او دا غواړو چې زموږ زړونه هم د دې رحمت نه ډک شي. اوس راځو د رمضان اولنۍ 10 ورځو ته. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي رمضان داسې میاشت ده چې اولنۍ 10 رحمت دی، منځنۍ 10 مغفرت دی، او خیری 10 دوزخ نه د خلاصي ده. په اولنو 10 ورځو کې موږ د الله نه رحمت وغواړو. خو نن موږ یو بل ښکلی کار به هم کوو. موږ به د هغه نبی کریم صلی الله علیه وسلم ستاینه هم کوو چې الله تعالی د رحمت ګرځولی دی. سوچ وکړو د روژه ماتې وخت دی، ستاسو دعاګانې قبلیږي او تاسو دا ووایئ چې یا الله د خپل محبوب نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټول عالم ته رحمت ګرځولی دی، زه هم ستانه رحمت غواړم. اوس راځو د 80 شمیرې ته. ولې 80 ځله وایو؟ رمضان کې د نیکۍ اجر ډیر زیات وي. ځینې روایاتو کې راځي چې د فرض عبادت اجر تر 80 چندو پورې سیوا کیږي. په قرآن کریم کې هم د 80 شمیره د ډیروالي دپاره کارول شوې ده. کله چې موږ دا آیات 80 ځلې ووایو نو دا زموږ د اخلاص او د مینې نښه ده او دا زموږ زړونه نرموي. زما محترمو عزتمندو، نن به موږ زده کړل چې څنګه د روژه ماتې په وخت د الله رحمت سره یوځای شو. د روژه ماتې په وخت دا کار وکړو. اول دا آیات 80 ځلې ولولو
وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. بیا د زړه نه دعا وکړو، خو یاد ولرو یوازې ویلي کافي نه دي. موږ باید خپله هم د رحمت سبب جوړ شو، خپل کور د پاره رحمت شو، د خپلو ماشومانو د پاره رحمت شو، د خپلو ګاونډیانو د پاره رحمت شو، او حتی د حیواناتو د پاره هم مهربانه اوسو. الله تعالی دې موږ ته د دې مبارکې میاشتې برکتونه را نصیب کړي، او زمونږ روجې دې قبول کړي، او زمونږ دعاګانې دې قبول کړي، او موږ دې په خپل خاص رحمت کې شامل کړي. آمین.